افغانستان اسلامي امارت د قضایه قوې د 1444 هجري قمري کال د اجراءاتو لنډ راپور. بسم الله الرحمن الرحیم. د رسنیو د مرکز قدرمنو مسؤلینو، د رسنیو محترمو استازو او شریفو هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله د نړۍ او په هغې کې د اوسېدونکو وګړو د پیدا کولو سره هغوی ته د لا ښه ژوند د تېرولو لپاره د قضا نظام هم رالیږلی دی. دا طبیعي دی چې په نړۍ کې ژوند کوونکي مخلوقات همداسې په هر هیواد او ټولنه کې اوسېدونکي وګړي د خپل ژوند د انساني اړتیاوو د پوره کولو لپاره یو بل ته محتاج دي او د ټولو وګړو چارې یو په بل پورې تړلې دي. د اسلام مبین دین د خلکو ترمنځ په خپلو ټولنیزو معاملاتو کې د تعامل لپاره ځانګړي اصول او ضوابط ټاکلي دي چې له امله یې ټولنه محفوظه او د وګړو ژوند سالم ګرځي. خو کله کله قصداً یا ساوان د شرعي اصولو د نه مراعاتولو له امله د خلکو ترمنځ اختلاف، بغض او دښمني پیدا کیږي چې د یو بل د حقوقو تر پایماله کولو پورې نوبت رسیږي. نو الله علیم او خبیر ذات د خپلو بندگانو د مصالحو د مشکلاتو د حل او د جګړو د فصل لپاره قضا مشروع او لازمه وګرځوله تر څو د الله جل جلاله پر مځکه عدالت تامین او د وګړو د حقونو ساتنه وشي. دا ستر عمل د انبیاوو، د هغوی د خلفاوو او په هر عصر کې د برګزیده هستیو وظیفه ده چې په اړه یې الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يدي يمين الذين يعدلون في حكمهم وعليهم وما ولوا. په ټولنه کښې د ظلم د مخنیوي، د مظلوم د کومک، د شر فساد د دفع د ټولو هیوادوالو د هر نوع حقوقو، همداسې د هغوی د ځان مال ابرو د ساتنې او د خلکو د اصلاح لپاره د محاکمو شفافیت مهم اصل دی او د الهي حدودو تنفیذ د معاشرې په امن کې مهم رول لوبوي. د افغانستان اسلامي امارت قضایه قوه د شرعي اصولو په چوکاټ کې د الهي اوامرو تعمیل او شرایطو په پوره کېدو سره د حدودو تنفیذ ته ژمنه ده. دا چې په شریعت کې د حدودو او قصاص تنفیذ کره شرایط لري او د شرایطو د نشتون له امله په بعضې اوقاتو کې د حدودو عدم اجرا د عوامو او په بعضې وختونو کې د خواصو د نیوکې سبب ګرځي چې د دې لامل عموماً په شرعي او قضایي اصولو نه پوهېدل دي. د هېواد شریف ولس او قدروال رسنیو ته دغه چې تاسو ته وړاندې کوم د قضایه قوې د 1444 هجري کال د اجراءاتو، فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور دی. د قضایه قوې د 1444 هجري کال تشکیل 1,40,024 بستونه ته رسیږي چې په دې کې 2,919 قضایي بستونه، 1,785 اداري بستونه او 1,394 د خدماتي کارکوونکو، 810 د حقوقو ریاست اړوند بستونه او 9,098 د قضایه قوې د محاکمو امنیتي او اجرایي عمومي ریاست بستونه شامل دي. ټول 14,024 دي.
په 1444 هجري کال کې د اړتیا سره سم د قضایه قوې تشکیل د لاسوهنې او تشکیلاتي تورون څخه د مخنیوي او د قضایي خدماتو د لاشوالي په موخه مکمل جوړ او مراحل ترسره شوي دي. د سترې محکمې د اجراءاتو راپور په دغه موده کې د سترې محکمې عالي شورا 22 عادي او فوق العاده غونډې دایره کړي دي. د عالي شورا په دې ناستو کې 233 بېلابېلو موضوعاتو په اړه تر لازمو تصامیمو وروسته فیصلې تصویب او صادرې شوي دي. دغه راز د سترې محکمې محترم عالي مقام د 1444 هجري قمري کال په جریان کې 11,495 عارضي احکام او مربوطه مراجعو ته راجع کړي دي. د درېګونو محاکمو اجراءات په 1444 هجري قمري کال کې 9,809 جلد دوسیې د سترې محکمې اړوند دیوانونو او 28,600 جلد دوسیې د مرافعه محاکمو او 11,088 جلد دوسیې 1,088 جلد دوسیې د مرکز او ولایاتو د لومړنیو محاکمو چې ټولې 2,08,019 2,08,619 جلد دوسیې کېږي په دوران کې وي. له دې جملې څخه 2,095 1,40,095 دوسیې په ابتدایه مرحله کې او 22,914 په استینافي مرحله کې او 6,210 دوسیې د تمیز په مرحله کې چې مجموعه یې 1,40,219 کېږي حل او فصل شوي دي، چې له دې ډلې څخه 2,804 قضیې د ښځو د حقوقو اړوند دي او 43,610 دوسیې فعلاً درېګونو محکمو کې تر کار لاندې دي. پر دې سربیره د هیواد د محاکمو د 1444 هجري کال په جریان کې 1,60,842 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د یادونې وړ ده چې د 1444 هجري قمري کال په جریان کې د حل او فصل شوو دوسیو شمیر د 1,443 هجري قمري کال په پرتله څو برابره ډیر دی. دغه ارقام د دې ښکارندویي کوي چې د افغانستان اسلامي امارت محاکم ورځ تر بلې په خپلو چارو کې لا بهبود راولي او هڅه کوي چې د هیوادوالو دوسیو ته د شریعت مطابق په کم وخت کې رسیدنه وکړي. د قضایي تفتیش په برخه کې الف عادي تفتیش د سترې محکمې د تفتیش عمومي ریاست او د جنوبي غرب زون د تفتیش ریاست د 1444 هجري قمري کال په جریان کې د هیواد په 34 ولایتونو کې د 940 محاکمو تفتیش ترسره کړی دی. د سترې محکمې د تفتیش عمومي ریاست په عادي تفتیش کې 5 د سترې محکمې د مرکزي تمیز دیوانونه 1 استینافي دیوانونه 114 د ښاري محاکمو اړوند دیوانونه 10 د وثایقو او اسنادو او مخزن اړوند امریتونه 290 د ولسوالیو ابتدایه محاکم شامل دي. با د اقتضایي تفتیش برخه کې د 1444 هجري قمري کال په جریان کې 200 اقتضایي قضیې د سترې محکمې د تفتیش عمومي ریاست ته راجع شوي دي. له دې ډلې یې 180 قضیې بررسي او راپور یې د سترې محکمې له عالي مقام سره شریک شوی دی. د تجدید نظر د عرایضو د څېړنې په برخه کې په دې کال کې د تجدید نظر اړوند 309 موضوعات ترلاسه شوي او په اړه یې لازم اجراءات ترسره شوي دي. د صلاحیتونو په برخه کې اختلافات د محکمو ترمنځ د صلاحیتونو په اړه راغلي اختلافاتو درونوي حقوقي جزایي تجارتي فامیلي دوسیې حل او فصل کړي دي
او صلاحیت لرونکو محکمو ته یې په اړه لازم هدایات ورکړل شوي دي. د استیاداګانو په برخه کې د 1444 هجري قمري کال په جریان کې 101 استیاداګانې چې د محکمو او اړوند مراجعو څخه راغلي وي د شرعي اصولو په رڼا کې جواب شوي دي، او د دې جملې څخه یو شمېر موضوعات چې عامه بڼه یې درلوده د شرعي اصولو د ښه تطبیق او د قضایي وحدت د ایجادولو په موخه د متحد المعال په توګه ټولو محاکمو ته لیږل شوي دي. د محکمو د تبدیلي په برخه کې په دې برخه کې 2023 جزایي، مدني، تجارتي، احوال شخصیه او فامیلي موضوعګانو په اړه جلا جلا تصویبونه صادر او لازم تصمیمونه نیول شوي دي. د ګمارنې، تحلیل او مقرراتو او قانوني اسنادو په برخه کې د څارنې او ارزونې کړنلاره، د نظامي محکمو طرز العمل، د ولسوالیو د مرافعو ښاري او ابتدایي محاکمو لایحه، د قطعي قبالو د ترتیب او څرنګوالي طرز العمل، د جنایي قضیو د درج کولو لارښوونې، د قضایه قوې د کارمندانو د ظرفیت لوړولو لارښوونې، د اداري فساد د جرمونو د خبر ورکوونکو د ساتنې قانون، د تعدیل پلان په اداري لحاظ، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د اصولو او شریعت له مخې نهایي او د تصویب لپاره د سترې محکمې عالي شورا ته واستول شو. 24 ډوله شرعي اسناد د شغور لپاره تدقیق او مطالعات عمومي ریاست لخوا تثبیت شوي او مطالعه شوي. د سترې محکمې لخوا 30 مقررات او طرز العملونه چې د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم د اداراتو لخوا جوړ شوي وروسته عدلیې وزارت ته لیږل شوي او د عدلیې وزارت تر کتنې وروسته د سترې محکمې لخوا کتل او تایید شوي او د مشرتابه مقام ته د منظورۍ لپاره استول شوي. له قضایي منصوبینو څخه د ازموینو د اخیستلو برخه کې د سترې محکمې قضایي مفتشینو د محاکمو د عادي تفتیش او بررسۍ ترڅنګ په قضایي بستونو کې د مخلصو وړ مسلکي او پرهیزګاره کسانو د جذب په موخه له څه باندې 900 کسانو څخه چې قضات، مفتیان او محررین پکې شامل دي د وړتیا معلومولو په موخه ازموینه اخیستې ده. دغه راز د سترې محکمې د قضاتو د تقرري او د تشکیل د بررسۍ او د تکمیل کمیټې چې د سترې محکمې قضایي معاون، د سترې محکمې اداري معاون، د سترې محکمې د دارالانشاء عمومي رئیس او د سترې محکمې د تدقیق او مطالعات عمومي رئیس غړیتوب لري د قضایي بستونو لپاره له 614 علماو څخه د قضا مسلک کې ازموینه اخیستې ده. دغه راز د قضایي تفتیش پلاوي د سترې محکمې د عالي مقام په هدایت د محاکمو د قضایي نصاب د بشپړېدو په موخه په کمبود بستونو کې د نویو قضاتو د مقررۍ په منظور په یو شمېر ولایتونو کې له 640 علمای کرامو څخه د قضا مسلک کې ازموینه واخیسته او راپور یې د سترې محکمې له عالي مقام سره شریک کړ. د زندانیانو د وضعیت معلومولو برخه کې د 1444 هجري قمري کال په جریان کې د سترې محکمې د عالي مقام په هدایت د قضایي قوې موظفو فلاو له ټولو زندانانو څخه جلا لیدنه وکړه. له هر زنداني په اړه معلومات حاصل کړ، د دوی ستونزې یې واورېدې او اړوند ادارو ته یې لارښوونه وکړه چې د زندانیانو لپاره د اړتیا وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. 11 د قاضیانو د مقررولو او بدلولو برخه کې د قاضیانو د مقررېدو پروسه داسې تنظیم شوې ده چې هغه علما چې وړه او لویه دوره یې بشپړه کړې وي او د قضا او ابطا په برخه کې کاري مخینه او تخصصي روزنه ولري او په تقوا، اخلاص، امانتداري او رښتینولۍ باندې سمبال وي. د هغوی څخه لومړی د سترې محکمې د ازموینې کمیټه چې تشکیل یې پورته ذکر شو تحریري او بیا تقریري ازموینه د یوې شفافې او رڼې پروسې له لارې اخلي.
کوم وخت چې یو کس په دواړو ازموینو کې بریالی شي نو د بریالي شوي قاضي معلومات بیا د سترې محکمې د تشکیل له کمیټې سره شریکیږي. په وروستۍ مرحله کې د مقرري پیشنهاد د مشرتابه محترم عالی مقام ته استول کیږي چې د استعداد او اهلیت سره سم په مناسبو بستونو کې مقرریږي. 12 د ظرفیت لوړونې برخه کې د قضایه قوې محترمو منصوبینو لپاره د 19 مسلکي مدیریتي او کمپیوټر زده کړې روزنیز پروګرامونه چې عبارت دي د نوو مقرر شوو کارمندانو لپاره مقدماتي رهبري، د ولایاتو په مرافع محکمو کې د وثایقو آمرینو لپاره د شریک بالو نکاحت فیصلې ابلاغ جلب او عرضپاڼو ترتیبولو اړوند روزنیز سیمینار، مقدماتي مهارتونه، کمپیوټر مهارتونه زده کړه، اداري مراسلات، تدارکات، بودیجه او مالی چارې او د 13 محاکمو حقوقي او جزایي اندراجونو روزنه تر سرلیکونو لاندې په لار اچول شوې. 14 د قضایي سیمینارونو برخه کې د سترې محکمې په تشکیل کې د قضاتو او نورو قضایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په موخه په مرکز او جنوبي غرب زون اړوند د قضایي عملي زده کړو عمومي ریاست موجود دی. یاد ریاستونه د 1444 هجري قمري کال په جریان کې ډیرې لاسته راوړنې لري. په 1444 هجري قمري کال کې د هیواد 34 ولایتو اړوند محاکمو 2386 قضاتو، مفتیانو، محررینو او نورو قضایي منصوبینو ته لنډمهاله قضایي روزنیز سیمینارونه جوړ او ترسره شوي دي. 14 د قضایاو د مدیریت سیستم د قضیو د سب سیستم په 1444 هجري قمري کال کې د هیواد په ټولو محکمو کې 3880 فورمې ثبت کړي دي چې پکې 3600 جزایي قضیې، 4280 حقوقي قضیې په اکثر شیټونو کې ثبت شوي دي. 15 د بهرنیو عامه اړیکو او مطبوعاتو برخه کې د افغانستان اسلامي امارت قضایه قوه د 1444 هجري قمري کال په جریان کې د بهرنیو عامه اړیکو او مطبوعاتو برخه کې هم د پام وړ لاسته راوړنې درلودې چې خلاصه یې په لاندې ډول بیانوو. بهرنۍ اړیکې د افغانستان اسلامي امارت د اړتیا پر مهال له نورو بهرنیو ادارو سره بشپړه همغږي لري. د مربوطه موضوعاتو په تړاو په اصولي لارو برابر اقدام کوي. مطبوعاتي برخه کې قضایه قوه د هیواد د محاکمو د فعالیتونو د انعکاس او د قضا په برخه کې د هیوادوالو د عامه پوهاوي لوړولو لپاره په چاپي، ویډیویي، تصویري، غږیز او لیکلې بڼه نشرات کوي. د سترې محکمې د بهرنیو عامه اړیکو او مطبوعاتو ریاست د 1444 هجري قمري کال په جریان کې 19 غړي میزان جریده یوه ګڼه د قضا مجله چاپ کړې ده. په پښتو او دري ژبو کې د قضایي موضوعاتو لسګونه اخبار میزان، ولس او قضا، اسلامي عدالت، ستره محکمه په اونۍ کې او نورې ویډیویي خپرونې ثبت او نشر کړي دي. د ویب سایټ او نورو ټولنیز پاڼو له لارې د ټول هیواد د محاکمو د قضایي او اداري اجراءاتو اړوند سلګونه خبرونه نشر کړي دي. په دې سربیره د بهرنیو عامه اړیکو او مطبوعاتو ریاست د مرافع محاکمو او د مرکزي زون د دیوانونو څخه اونیز، میاشتنی او ربعوار قضایي راپورونه ترلاسه کړي او په ټاکلي وخت یې له خپلو رسمي ادرسونو نشر کړي دي. 14 د مالي او اداري چارو عمومي ریاست عمومي او اساسي کړنې د افغانستان اسلامي امارت قضایه قوې د 1444 هجري قمري کال په جریان کې په مالي او اداري برخو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لري چې لاندې څو موارد یې د بیلګې په ډول یادوو. د حقوقو عمومي ریاست چې د افغانستان امارت د مشرتابه د عالی مقام
د 1444 د شپږمې میاشتې 4مې نیټې د 1969 ګڼي حکم په بنسټ له عدلیې وزارت څخه بیل او د سترې محکمې په تشکیل پورې ونښلول شو. په همدې موخه ټول تاسیسات لوازم او توکي د عدلیې وزارت سره په همغږۍ په ګوته سجل او تسلیم شول. د سترې محکمې د مخکني تشکیل علاوه د 1444 هجري قمري کال په جریان کې د حقوقو د عمومي ریاست او قضاتو د محافظت قمندانۍ اړوند منصوبینو ته د معاشونو، کاري دفترونو، نقلیه وسایطو او ټکنالوژي برخه کې خدمات اجرا او وړاندې شوي دي. د اسلامي امارت د محترمې کابینې د 1444 د 3مې د 18مې نیټې د 9مې ګڼې د 9مې پریکړې او د 1444 د 3مې د 2مې ګڼې او 10مې پریکړې په اساس د هغو غوښتنو، تامیناتو او د قرضونو د تثبیت او معلومولو په برخه کې چې د فتحې څخه مخکې په قضایه قوه باندې وو، لکه د پخوانیو کارکوونکو معاشونه، د تامیناتو مالی وجه، د عادي او پراختیایي بودیجې له درکه د پروژو کړنې او قرضونه چې په تیر کې په ستره محکمه د قرارداد په بڼه پاتې وو او د اړوند ادارو لکه د صفایي، حق الزامې، برېښنا او اوبه رسونې قرضونه په ګوته شول او د نورو کړنو په موخه د مالیې د محترم وزارت سره شریک شول، ترڅو موږ وتوانیږو چې د اړوند ارګانونو شرعي حقوق د اسلامي او شرعي نظام تر چتر لاندې تثبیت کړو. د تعمیراتو او بیا رغونې په برخه کې توانېدلي یو چې په 1444 هجري قمري کال کې 22 لوی او کوچنۍ ساختماني پروژې د مرکز او ولایتونو په سطح پلي کړو. همداراز په پام کې لرو چې د سترې محکمې کارکوونکو ته د غوره کاري فضا په چمتو کولو سره په مرکز او ولایتونو کې د ښاري محاکمو لپاره 22 او د ولسوالیو د لومړنیو محاکمو لپاره 450 ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارو، کوم چې اوس مهال د کرایي کورونو څخه د دفترونو په موخه ګټه اخلي. د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه مقام د 1444 د 9مې 26مې نیټې د 342 ګڼې لارښوونې مطابق چې د قضا په برخه کې د شرعي اصولو د تامین او پلي کېدو په موخه له ډیرې عایداتي سرچینو څخه صرف نظر وشو چې اوس مهال ټول شرعي نکاحتونه او مختلف النوع وثایق په وړیا ډول د ګرانو هیوادوالو لپاره ویشل کیږي. خو بیا مو هم په روان 1402 مالي کال کې د مرکزي عوایدو په ډول د تیر نظام د وخت د موررینو څخه د بهادرو قیمت لرونکو اسنادو د باقیداري او د افغان ټیلیکام د مخابراتي شرکت د انتنونو د کرایو له درکه 1,02,15,998 افغانۍ راټولې کړي دي او د ولایتي محاکمو په برخه کې مو 2,14,040 افغانۍ د پخواني نظام د موررینو څخه راټولې او د سترې محکمې د عوایدو حساب ته د دولت په وارداتو کې زیات شوي دي. 10 د معلوماتو ټکنالوژي په برخه کې د قضایي احصایې د ډیټابیس رامنځته کول، د قضایي تفتیش په لټنې عمومي ریاست ډیټابیس رامنځته کول، د کابل ولایت د وثایقو د مخزن ډیټابیس رامنځته کول، د تدقیق او مطالعاتو د عمومي ریاست ډیټابیس رامنځته کول. د 1402 هجري شمسي کال 1445 هجري قمري کال عمده پلانونه قضایي تفتیش د قضایه قوې د 1445 هجري قمري کال د پلان له مخې به د سترې محکمې رتبه پلاوي
وخت پر وخت د محاکمو د چارو د ارزونې لپاره ولایتونو او ولسوالیو ته سفر کوي او د مرافعه او ابتدایه محاکمو چارې به له نږدې ګوري. قضایي سیمینارونه د افغانستان اسلامي امارت قضایه قوې د پلان له مخې به د 1445 هجري قمري کال په جریان کې د ټول هیواد په کچه د محاکمو قضایي کارکوونکو ته لنډمهال قضایي سیمینارونه جوړ او ترسره کیږي. د اداري کارکوونکو ظرفیت لوړونه د 1445 هجري قمري کال په جریان کې به د قضایه قوې اداري کارکوونکو لپاره هم د ظرفیت لوړونې بېلابېل سیمینارونه او روزنیز پروګرامونه جوړ او ترسره شي. د قضایه قوې لخوا د حقوقو ریاست د فعالیت لپاره جوړ شوی طرز العمل به د 1445 هجري قمري کال په جریان کې تطبیق کیږي. دغه راز به د محاکمو د قضایي او اداري چارو د چټکتیا او لا بهبود په موخه بېلابېلې کړنلارې او پلانونه تطبیق شي. ومن الله التوفیق. د سترې محکمې د 1444 هجري قمري کال د اجرااتو لنډ راپور همدومره و. ستاسو له توجه او وخت راکولو مننه کوو.